د هغه د مخالفینو لپاره پوتین یو مستبد، ویرونکی او مرموز مشر دی. هغه څوک چې د ټاکنو د لاسوهنې، د دیموکراسۍ د کمزوري کولو، د رسنیو د ځپلو او د بیان د ازادۍ د محدودولو تورونه پرې لګیږي. او تر دې ټولو ورهاخوا د اوکراین پر وړاندې د جګړې په پیلولو سره یوه ویجاړونکې جګړه هم رامنځته کړې ده. خو د هغه د پلویانو لپاره کیسه بل ډول ده. هغوی پوتین یو پیاوړی او منظم مشر ګڼي، ورزشکار، د جودو مینوال، تکړه اسپور او هغه څوک چې روسیه یې له کمزورۍ او ګډوډۍ څخه راوایستله. هغه ولادیمیر پوتین دی، د روسیې نوی تزار. هغه مرموز او ځواکمن سیاستوال چې له 20 کلونو څخه زیات یې د روسیې پر سیاست او اقتصاد خپل اغیز ساتلی او نن یې د نړۍ د ډیرو هیوادونو سترګې ځان ته اړولې دي. تاسو د اترنګ چینل سره یاست او په دې مستند کې د ولادیمیر پوتین د ژوند، د هغه د واک ته رسیدو، د روسیې د بدلولو او د هغه د اوږدې واکمنۍ کیسه څیړو. که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو هم دا اوس یې سبسکرایب کړئ او د لایک په کولو سره زموږ ملاتړ وکړئ. پوتین ډیره هڅه کوي چې له ځانه د داسې مشر انځور وړاندې کړي چې نه ویریږي، نه ورخطا کیږي او د بحرانونو پر وړاندې نه لړزیږي. لویدیځ هیوادونه له دې انځور سره ښه بلد دي. پوتین په خپلو ویناو کې ډیر ځله د یوې پیاوړې روسیې د تیر تاریخ یادونه کوي او د شوروي اتحاد د ړنګېدو په اړه په خبرو کې تل د افسوس څرک لیدل کیږي. له همدې امله داسې ښکاري چې د هغه د ډیرو سیاستونو تر شا یوه مهمه موخه دا ده چې روسیه بیرته هغه نړیوال ځواک ته ورسوي چې پخوا یې درلود. خو پوتین څوک و او څنګه تر دې ځایه راورسید؟ پوتین د 1952 کال په اکتوبر کې د لیننګراد په ښار کې چې نن د سنت پیټرزبرګ په نوم پیژندل کیږي په یوه ساده او غریبانه کورنۍ کې وزیږید. هغه د داسې ښار له نسل څخه و چې یوازې 8 کاله وړاندې د نازي جرمني د پوځ له سختې محاصرې ځان ژغورلی و. د پوتین مور او پلار دواړه د لیننګراد له محاصرې ژوندي پاتې شوي وو. د هغه پلار د جرمني د یرغل په لومړیو ورځو کې سخت ټپي شوی هم و. د پوتین مور هم د جګړې، لوږې او قحطۍ له سختو شرایطو سره مخ شوې وه. پوتین په خپلو یادښتونو کې لیکلي چې یو ځل یې مور د لوږې له امله بېهوښه شوې هم وه. خلکو فکر کاوه چې هغه مړه شوې ده او له نورو مړو سره یې د باندې ایښې وه. د پوتین کورنۍ په یوه ګډ اپارتمان کې اوسېده، داسې کور چې له 2 نورو کورنیو سره یې ژوند شریک و. پوتین وروسته یادونه کړې چې موږکان به د دې اپارتمان په زینو کې پورته او ښکته ګرځېدل. 3 کورنیو یو ګډ پخلنځی او د لوښو وینځلو ځای درلود چې هغه هم د یو تنګ دهلیز په څنګ کې جوړ شوی و. کله چې پوتین 10 یا 11 کلن شو، د داسې ځای په لټه کې و چې وکولای شي هغه مهارتونه زده کړي چې د مبارزې او سیالۍ له طبیعت سره برابر وي. هغه وروسته ویلي و چې د لیننګراد کوڅو ورته یو قانون ورزده کړی و: که جګړه حتمي وي نو لومړی ګزار باید ته وکړې. همدې فکر هغه د رزمي ورزشونو پر لور بوت. هغه لومړی بوکس تمرین کړ، خو وروسته یې جودو ته مخه کړه او په دې ورزش کې یې تور کمربند ترلاسه کړ. پوتین اوریدلی و چې د شوروي پخوانی استخباراتي سازمان یا KGB چې په KGB باندې هم مشهور دی، د نویو کسانو د استخدام لپاره داسې ځوانان هم لټوي چې د نږدې جګړې او لاس په لاس مبارزې مهارت ولري. په داسې وخت کې چې د شوروي ډیری ماشومان غوښتل فضانوردان شي، پوتین بیا د خپل راتلونکي لپاره بل خوب لیدلی و. هغه غوښتل د KGB افسر شي. هغه په یو ژوندلیک کې ویلي و: کله چې په 9م ټولګي کې وم، د جاسوسۍ فلمونو او کتابونو ډیر اغیز را باندې درلود. ډیره لیوالتیا مې لرله چې د KGB لپاره کار وکړم. بالاخره د ماشومتوب همدې خوب پوتین د لیننګراد د KGB مرکزي دفتر ته ورساوه، څو هلته د خپل راتلونکي په اړه لاره پیدا کړي. خو د KGB چارواکو ورته وویل چې لومړی باید پوهنتون ته ولاړ شي. پوتین د هغوی مشوره ومنله او د حقوقو پوهنځي ته ولاړ. په 1950 کال کې د حقوقو زده کړې بشپړې کړې او د KGB په لیکو کې رسمي دنده پیل کړه. پوتین په 33 کلنۍ کې له خپلې امیندوارې میرمنې او خپلې 1 کلنې لور ماریا سره د KGB د افسر په توګه ختیځ جرمني ته ولېږل شو. دا هغه دنده وه چې پوتین یې کلونه انتظار ایستلی و.
په ختیځ جرمني کې ژوند د شوروي اتحاد له سخت او محدود چاپیریال سره توپیر درلود. کوڅې پاکې وې او د سیاسي ژوند فضا هم د شوروي په پرتله یو څه آزاده وه. د یو جرمني ژوند لیکونکي په وینا پوتین په دې کوچني جنت کې له خپل ژوند څخه خوند اخیست، خو په همدې وخت کې د هغه تر شا په شوروي اتحاد کې د تاریخ ستر بدلونونه روان وو. میخایل گورباچوف د 1985 کال په مارچ کې واک ته رسېدلی و. 2 کاله وروسته یې د شوروي حکومت ډیر سیاسي مخالفین له زندانونو خوشي کړل او ورو ورو یې د ختیځې اروپا پر کمونیستي هیوادونو خپل کنټرول هم له لاسه ورکړ. د شوروي کمونیست ګوند او کې جی بي ترمنځ واټن هم ورځ تر بلې زیاتېده. د اختلافونه بالاخره د 1991 کال د اګست د ناکامې کودتا پر مهال خپل اوج ته ورسېدل. پوتین دا ټول بدلونونه له لرې څارل. په ختیځ جرمني کې هم خلک د اعتراض لپاره کوڅو ته راوتلي وو او هغه څه چې پخوا ناممکن ښکارېدل په ډیر سرعت په واقعیت بدلیدل. د ختیځ او لویدیځ جرمني د بیا یو ځای کېدو وخت را رسېدلی و. هغه هیواد چې پوتین د ساتنې لپاره ورته استول شوی و اوس د شوروي له لاسه وتلو په حال کې و. پوتین د دې بدلونونو پر وړاندې ډیر څه نشو کولی. هغه یوازې ولاړ او لیدلی چې د هغه خوبونه او د راتلونکي په اړه تصویرونه یو په بل پسې له منځه ځي. کله چې د برلین دیوال را پریوت، پوتین نور په ختیځ جرمني کې د پاتې کېدو لپاره کومه څرګنده دنده نه درلوده. هغه له خپلې کورنۍ سره بیرته لنینګراد ته ستون شو. هغه مهال هیڅ چا تصور نشو کولی چې دا نسبتاً عادي کې جی بي افسر به یوازې 10 کاله وروسته د روسیې ولسمشر شي. د پوتین له یو عادي کې جی بي افسر څخه د روسیې تر ولسمشرۍ پورې رسیدل په حیرانونکي سرعت ترسره شول. د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته بوریس یلتسین په روسیه کې واک ترلاسه کړ، خو نوې روسیه له سختو ستونزو سره مخ وه. اقتصادي بحران، ناامني، فساد او هغه پخواني کمونیستي چارواکي چې په ناڅاپي ډول په میلیاردرانو بدل شوي وو د روسیې سیاسي او اقتصادي نظام یې تر فشار لاندې راوستی و. یلتسین د خپلې دویمې ولسمشرۍ دورې په وروستیو کلونو کې زوړ، ناروغ او د خلکو له سترګو لرې شوی و. د هغه شاوخوا یوه کوچنۍ ډله له خپلوانو، دوستانو او ځواکمنو کسانو جوړه شوې وه. داسې کسان چې ویره یې لرله که یلتسین واک پرېږدي ښایي دوی هم محاکمه شي او خپل مقامونه له لاسه ورکړي. پوتین په همدې حساسه شیبه کې راڅرګند شو. لومړی د ولسمشرۍ د ادارې مرستیال شو، بیا د فدرالي امنیتي ادارې FSB مشر وټاکل شو، هغه اداره چې د کې جی بي ځایناستې وه او له هغه ځایه یې د لومړي وزیر څوکۍ ته لار پیدا کړه. د 1999 کال د اګست په 9 کله چې پوتین لومړی وزیر وټاکل شو په روسیه کې سیاسي اهمیت نږدې صفر و. د خلکو په منځ کې محبوبیت هم شاوخوا 1% ښودل کېده. ډیری روسانو فکر کاوه چې هغه به د یلتسین د پخوانیو لومړي وزیرانو په څیر ژر راشي او ژر به لاړ شي، خو پوتین د تمې خلاف ښه وځلید. هغه د خپل ځواکمن او قاطع شخصیت په ښودلو سره د روسیې په سیاست کې د بدلون یوه نوې دوره پیل کړه. همدلته د یلتسین شاوخوا کسانو پریکړه وکړه چې له دې ځوان کې جی بي افسر څخه ملاتړ وکړي. څو میاشتې وروسته یلتسین ناڅاپه له ولسمشرۍ استعفا وکړه او پوتین یې د روسیې سرپرست ولسمشر او خپل سیاسي جانشین اعلان کړ. هغه ورځ د پوتین د ژوند تر ټولو ستر بدلون پیل شوی و. د روسیې د نوي ولسمشر په توګه د پوتین راتګ د ډیرو لپاره حیرانونکی و، خو هغه ډیر ژر وښوده چې نه غواړي د نورو په لاس ولسمشر وي، بلکې غواړي د روسیې د واک ټولې مهمې سرچینې په خپله کنټرول کړي او لومړنی هدف یې هغه ځواکمن اولیګارشي و چې د یلتسین د دورې پر مهال یې د کرملین پر سیاست پراخ نفوذ درلود. پوتین له نږدې لیدلی و چې د یلتسین شاوخوا ځواکمنو کسانو څنګه د ولسمشر پر پریکړو اغیز درلود. نو هغه پریکړه وکړه تر دې مخکې چې دوی ولسمشر کنټرول کړي، ولسمشر باید دوی کنټرول کړي او له همدې ځایه د پوتین د واک د نوي نظام بنسټ کېښودل شو. پوتین چې واک ته ورسید په لومړیو کلونو کې تر ټولو مهم هدف دا و چې د روسیې د دولت هغه ځواک بیرته جوړ کړي چې د شوروي اتحاد له سقوط وروسته کمزوری شوی و. د یلتسین د دورې پر مهال د روسیې یو شمیر شتمن سوداګر دومره پیاوړي شوي و چې پر سیاست، رسنیو او حتی د دولت پر پریکړو یې پراخ نفوذ درلود. پوتین نه غوښتل چې دا وضعیت دوام وکړي.
هغه ورو ورو هغه اولیګارشي له منځه یوړل چې د ده د واک پر وړاندې د خپلواک سیاسي نفوذ د ساتلو هڅه کوله. ځینې له هېواده ووتل، ځینې زنداني شول او ځینې اړ شول چې له کرملین سره وفاداري ومني. د دې مبارزې تر ټولو مشهور مثال میخایل خودروکوفسکي و. خودروکوفسکي هغه مهال د روسیې له تر ټولو شتمنو کسانو څخه و او د تیلو شرکت یا یاکوس یې درلود. په 2003 کال کې هغه جرأت وکړ چې د روسیې د حکومت پر فساد او د کرملین پر سیاستونو نیوکه وکړي. د دې نیوکو ډیری برخه په یو ټلویزیوني غونډه کې د پوتین په حضور کې مطرح شوې، خو له دې وروسته د هغه وضعیت په چټکۍ سره بدل شو. د هماغه کال په پای کې خودروکوفسکي ونیول شو. وروسته شرکت او د تیلو شتمنۍ د دولت تر کنټرول لاندې راغلي. د پوتین د پلویانو لپاره دا د روسیې د دولت د بیرته پیاوړي کېدو نښه وه، خو د هغه مخالفینو ویل چې دا د سیاسي مخالفینو د ځپلو او د اقتصادي سیالانو د له منځه وړلو یوه بیلګه وه. په همدې وخت کې د پخوانیو اولیګارشیانو پر ځای یوه نوې کړۍ راڅرګنده شوه. داسې کسان چې د پوتین پر شخصي باور ولاړ وو او د هغه له واک سره یې نږدې اړیکې لرلې. پوتین په تدریج سره د روسیې د دولت دننه د وفادارو کسانو یوه پیاوړې شبکه جوړه کړه. هغه کسان چې د ده باور یې ترلاسه کړ مهمو سیاسي او اقتصادي مقامونو ته پورته شول. حتی د پوتین یو شمیر پخواني ساتونکي او نږدې امنیتي کسان وروسته په لوړو دولتي مقامونو کې وګمارل شول. خو د دې نظام یوه نالیکلې قاعده هم روښانه وه: وفاداري باید هیڅکله ماته نشي. هر چا چې له دې قاعدې سرغړونه کوله ډیر ژر د پوتین د واک له کړۍ څخه بهر کېده. پوتین د حکومت په لومړیو کلونو کې یوازې د شتمنو سوداګرو پر وړاندې مبارزه نه کوله. هغه هڅه کوله د روسیې ټول سیاسي نظام له مرکز څخه تر سیمو پورې د یو واحد فرمان لاندې راولي. هغه د سیمهییزو حکومتونو خپلواکي محدوده کړه، د ولسمشرۍ ادارې ځواک یې زیات کړ او د فدرالي حکومت کنټرول یې پر سیمو پراخ کړ. دې نظام ته په روسیه کې د واک عمودي اصطلاح کارول کېده، یعنی له کرملین څخه تر سیمهییزو چارواکو پورې د واک یوه عمودي سلسله. د پوتین په اند د روسیې په څیر لوی هیواد د کمزوري مرکزي حکومت له لارې نشي اداره کېدی، خو د هغه مخالفینو ویل چې دا کار د روسیې د فدرالي نظام او سیاسي سیالۍ د کمزوري کېدو سبب شو. په همدې دوره کې امنیتي ادارې هم یو ځل بیا د روسیې د سیاست په مرکز کې مهم رول ترلاسه کړ. د پوتین پخوانی KGB تجربه دلته مهمه وه. هغه د امنیتي جوړښتونو، استخباراتي ادارو او وفادارو چارواکو پر بنسټ د داسې دولت د جوړولو هڅه وکړه چې د ده په وړاندې د سیاسي ننګونې مخه ونیسي. خو پوتین یوازې د واک ساتلو لپاره نظریه نه لرله. هغه غوښتل روسیه د یو ځانګړي ملي تصور پر بنسټ هم بیرته تعریف کړي: ملي پالنه، پوځي ځواک، قوي دولت او یو پیاوړی مشر. د روسیې تصور داسې و چې باید خپلواکه، پیاوړي او له بهرني فشار څخه آزاده وي. هغه روسیه چې د شوروي له سقوط وروسته یې نړیوال نفوذ له لاسه ورکړی و، باید بیرته د نړۍ له سترو قدرتونو څخه یې وشي. همدا تصور ورو ورو د پوتین د سیاسي پروژې په مهمه برخه بدل شو. د پوتین د واک نظام د سیاسي علومو په ادبیاتو کې بیلابیل نومونه لري. د امریکا مشهور سیاسي عالم فرانسیس فوکویاما د روسیې د سیاسي نظام په اړه داسې بحث کوي چې دا هیواد د داسې انتخاباتي اقتدارګر نظام بڼه اخلي چې ظاهراً انتخابات لري، خو د دولت اصلي واک د محدودي سیاسي او اقتصادي شبکې په لاس کې وي. په دې ډول نظام کې انتخابات ترسره کیږي، خو دولت پر رسنیو، سیاسي جوړښتونو او انتخاباتي چاپیریال پراخ نفوذ لري. د پوتین مخالفین ادعا کوي چې د روسیې ډیری مهمې رسنۍ د دولت تر مستقیم یا غیر مستقیم کنټرول لاندې دي. دوی همداراز وایي چې د اپوزیسیون سیاسي فعالیتونه له محدودیتونو سره مخ کیږي او د حکومت پر وړاندې د جدي سیاسي سیالۍ لپاره فضا محدوده شوې ده. د پوتین پلویان بیا دا استدلال ردوي. د هغوی په باور روسیه د لویدیځي دیموکراسۍ د ماډل پر ځای خپل ځانګړی سیاسي نظام لري او قوي مرکزی حکومت د روسیې د ثبات لپاره اړین دی. خو د پوتین د واک په اړه تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده: آیا هغه روسیه باثباته کړه که یې د یو شخص پر شاوخوا راڅرخېدونکی نظام جوړ کړ؟ د دې پوښتنې ځواب د روسیې له سیاسي راتلونکي سره تړلی دی. ځکه پوتین یوازې ولسمشر نه دی پاتې شوی،
هغه ورو د روسیې د دولت له جوړښت سره دومره ژور تړل شوی چې د ده له واک پرته د روسیې راتلونکی تصور کول د ډیرو خلکو لپاره ستونزمن شوی دی. پوتین چې د ولسمشر په توګه د خپل لومړۍ دورې په پیل کې و، د نن ورځې له پوتین سره ډیر توپیر درلود. هغه وخت لا د روسیې په سیاست کې نوې څیره وه. حتی د جامو او ظاهري بڼې په اړه د هغه ځینو پخوانیو همکارانو ویلي چې هغه د ولسمشرۍ د مقام له رسمي او نړیوالو مراسمو سره په بشپړ ډول عادت نه و. خو دا وضعیت ډیر ژر بدل شو. پوتین ورو ورو داسې شخصیت جوړ کړ چې د روسیې له ځواک، نظم او سخت دریځۍ سره یې ځان تړلی و. هغه به په ورزشي جامو کې ښکاره کېده، جودو به یې کوله، په آس سپرېده، د طبیعت په منځ کې یې عکسونه اخیستل، کله به یې د ښکار او کب نیولو تصویرونه خپرول او کله به یې د سختو ورزشي فعالیتونو پر مهال لیدل کېده. دا ټول د یو مشخص تصویر د جوړولو برخه وه. پیاوړی مشر، زړور مشر، بېویرې مشر. په روسیه کې د پوتین تصویر ورو ورو د یو داسې ولسمشر په توګه جوړ شو چې ګواکې هره ستونزه حل کولی شي. د هغه تصویر پر کمیسونو، پیالو، ساعتونو، ورزشي توکو او نورو شیانو هم څرګندېده. د پوتین شخصي برانډ په دې ډول د روسیې له سیاسي هویت سره یو ځای شو. خو د دې تصویر تر شا یو بل مهم عامل هم موجود و: اقتصاد. د پوتین د واک د لومړۍ لسیزې په ډیره برخه کې د نړۍ د نفتو بیې لوړې شوې. روسیه چې د انرژۍ له صادراتو څخه یې پراخ عاید ترلاسه کاوه، د اقتصادي ودې تجربه وکړه. د خلکو د ژوند معیار په عمومي ډول ښه شو، معاشونه لوړ شول او دولت وتوانید چې د 1990 کلونو له اقتصادي ګډوډۍ وروسته د ثبات احساس بیرته رامنځته کړي. د همدې اقتصادي ودې له امله د پوتین محبوبیت هم په لوړه کچه پاتې شو. خو د پوتین د واک تر ټولو لوی بدلونونه لا مخې ته وو او د روسیې راتلونکي اړیکې له لویدیځ سره هم ورځ تر بلې خرابېدلې. په ځانګړې توګه له 2008 کال وروسته د روسیې او لویدیځ ترمنځ هغه واټن چې ورو ورو پراخېده، په راتلونکو کلونو کې به په یوې لویې جیوپولیټیکي شخړې بدل شي. او د دې شخړې تر ټولو مهم پړاو به په 2014 کال کې د کریمیا له الحاق او وروسته په اوکراین کې د جګړې تر پیل پورې ورسیږي. پوتین د واک د لومړیو کلونو پر مهال د لویدیځ پر وړاندې د نن ورځې په څیر سخت دریځ نه درلود. هغه له امریکا او اروپایي هیوادونو سره د اړیکو د ښه کولو هڅې هم کړې وې. خو د وخت په تیریدو سره د روسیې او لویدیځ ترمنځ بې باوري زیاته شوه. پوتین باور درلود چې د شوروي اتحاد له سقوط وروسته لویدیځ په تدریج سره د روسیې شاوخوا خپل نفوذ پراخوي. په ځانګړې توګه د ناټو پراختیا د کرملین لپاره یوه ستره اندېښنه وه. د پوتین په لیدلوري کې د ختیځې اروپا د پخوانیو کمونیستي هیوادونو او د روسیې پولو ته د لویدیځ پوځي جوړښتونو نږدې کېدل د روسیې د امنیت لپاره مستقیم ګواښ ګڼل کېدل. په لویدیځ کې بیا دا استدلال کېده چې خپلواک هیوادونه حق لري چې د خپلې خوښې امنیتي او سیاسي ائتلافونه رامنځته کړي. همدې اختلاف ورو ورو د روسیې او لویدیځ ترمنځ د سترې جیوپولیټیکي شخړې بنسټ کېښود. پوتین غوښتل روسیه یوازې یو عادي اروپایي هیواد نه وي. هغه غوښتل چې موسکو یو ځل بیا د نړۍ له هغو قدرتونو څخه وي چې د نړیوالو پریکړو پر بهیر اغیز ولري. او د دې هدف لپاره روسیه به په راتلونکو کلونو کې خپل پوځي او سیاسي نفوذ له خپلو پولو هاخوا پراخ کړي. په 2008 کال کې د روسیې او ګورجستان ترمنځ جګړه وشوه. پوتین هغه مهال د روسیې ولسمشر نه بلکې لومړی وزیر و، ځکه د روسیې د اساسي قانون له مخې د ولسمشرۍ 2 پرله پسې دورې بشپړې کړې وې. دمیتری مدیدویف ولسمشر شوی و، خو پوتین لا هم د روسیې د سیاست تر ټولو ځواکمن شخصیت ګڼل کېده. د ګورجستان جګړې وښودله چې روسیه نور نه غواړي د پخواني شوروي د سیمې په اړه یوازې له سیاسي نفوذ څخه استفاده وکړي. مسکو وښوده چې د خپلو امنیتي او جیوپولیټیکي ګټو د ساتلو لپاره پوځي ځواک هم کارولی شي. د دې وروسته د روسیې او لویدیځ ترمنځ بې باوري لا زیاته شوه. خو تر ټولو ستر بدلون لا په 2014 کال کې رامنځته شو. په 2014 کال کې په اوکراین کې سیاسي بحران رامنځته شو. د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له واکه لرې شو او د هیواد سیاسي لوری د اروپایي اتحادیې پر لور لا زیات مایل شو. په همدې وخت کې روسیې د کریمیا ټاپووزمه تر خپل کنټرول لاندې راوسته. وروسته روسیې د کریمیا د الحاق اعلان وکړ.
د روسیې حکومت ویل چې دا اقدام د کریمیا د خلکو د غوښتنې او د روسي ژبو خلکو د ساتنې لپاره شوی دی، خو اوکراین، امریکا، اروپایي اتحادیه او د نړۍ ډیریو هیوادونو دا الحاق غیر قانوني وباله. له همدې وروسته د روسیې پر وړاندې پراخ اقتصادي بندیزونه ولګېدل. په ختیځ اوکراین کې هم د روس پلوه بیلتون غوښتونکو او د اوکراین د حکومت ترمنځ جګړه پیل شوه. پوتین په روسیه کې د کریمیا له الحاق وروسته د ملت پالنې له یوې سترې څپې سره مخ شو. د روسیې په ډیریو برخو کې دا د یو تاریخي بریالیتوب په توګه وړاندې کېده. د پوتین محبوبیت هم په چټکۍ لوړ شو. د هغه د پلویانو لپاره کریمیا یوازې یوه سیمه نه وه، بلکې د شوروي اتحاد له سقوط وروسته د روسیې د بیرته راپاڅېدو سمبول و. خو په نړیواله کچه دې پیښې د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې تقریبا یوې نوې مرحلې ته داخلې کړې. پوتین اوس نور یوازې د روسیې ولسمشر نه و، هغه د نړۍ د مهمو قدرتونو له مشرانو څخه ګڼل کېده. په سوریه کې د روسیې پوځي مداخلې د مسکو نړیوال نفوذ نور هم زیات کړ. کله چې روسیې په 2015 کال کې په سوریه کې پوځي عملیات پیل کړل، د پوتین حکومت د بشار الاسد د حکومت ملاتړ وکړ. روسیې د هوایي ځواک، توغندیو او نورو پوځي امکاناتو په کارولو سره د سوریې په جګړه کې د اسد د حکومت د بقا لپاره مهم رول ولوباوه. د اقدام پوتین ته دا فرصت ورکړ چې روسیه یو ځل بیا د منځني ختیځ په مهمو معادلاتو کې د یو ستر لوبغاړي په توګه مطرح کړي. خو په همدې وخت کې د روسیې دننه هم د پوتین پر حکومت نیوکې زیاتېدې. د اقتصادي ودې هغه لومړۍ دوره ورو ورو کمزورې شوه. د نفتو د بیو بدلونونو، نړیوالو بندیزونو او اقتصادي ستونزو د روسیې پر اقتصاد فشار زیات کړ. له همدې امله پوتین په دویمه لسیزه کې د اقتصادي بریاو ترڅنګ ورځ تر بلې د سیاسي کنټرول او مخالفینو د محدودولو پر سیاست هم زیات تمرکز وکړ. د پوتین د حکومت مخالفان وایي چې د هغه د واک په اوږدو کې د روسیې د سیاسي مخالفینو لپاره فضا ورځ تر بلې تنګه شوې ده. د دولت پر وړاندې سختې نیوکې کول، په ځانګړې توګه د لوړپوړو چارواکو د فساد په اړه له سیاسي او حقوقي فشارونو سره مل کېدای شي. د روسیې ځینې مخالف سیاستوال، فعالان او خبریالان له هیواد څخه وتلي، ځینې زنداني شوي او ځینې د حکومت لخوا له سختو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د پوتین د حکومت منتقدین په ځانګړې توګه د هغو خبریالانو او مخالفانو قضیې یادوي چې په مشکوکو شرایطو کې وژل شوي یا پرې بریدونه شوي دي. کرملین بیا په ډیریو مواردو کې دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د روسیې دولت د قانون په چوکاټ کې عمل کوي. خو د پوتین د واک په اړه یوه موضوع نور هم مهمه شوه. که د روسیې اقتصاد کمزوری شي او د پوتین محبوبیت راټیټ شي، آیا هغه سیاسي نظام به بیا هم دومره پیاوړی پاتې شي؟ د دې پوښتنې اهمیت هغه مهال لا زیات شو چې د روسیې دننه د پوتین پر وړاندې د خلکو د باور شاخصونه د پخوا په پرتله راټیټ شول. په تیرو 12 لسیزو کې د پوتین عمومي محبوبیت په منځنۍ کچه شاوخوا 40% ښودل شوی و، خو د 2013 کال له شاوخوا وروسته د هغه د محبوبیت په کچه کې د کمیدو نښې ولیدل شوې. د 2020 کال د فبرورۍ په یوه نظرپوښتنه کې کله چې له روسانو وغوښتل شول 15 داسې سیاستوالو نوم ورکړي چې پر هغوی باور لري، یوازې شاوخوا 32% کسانو پوتین یاد کړ. 4 کاله وړاندې دا کچه شاوخوا 9.50% وه. د پوتین د 5مې دورې د ملاتړ کچه هم په همدې موده کې له شاوخوا 80% څخه 48% ته راټیټه شوې وه. خو د پوتین د واک تر ټولو ځانګړې ستونزه دا ده چې د روسیې یوه نوې نسل داسې لوی شوی دی چې د ده پرته یې بل پیاوړی مشر تقریبا نه دی لیدلی. د 2000 کال راهیسې پوتین د روسیې د سیاست په مرکز کې پاتې شوی. هغه ولسمشر شوی، بیا لومړی وزیر شوی، بیرته ولسمشر شوی او د اساسي قانون له بدلونونو وروسته یې د اوږدې مودې لپاره د واک د دوام زمینه هم برابره کړې ده. که هغه تر 2014 کال پورې واک کې پاتې شي، نو د روسیې په تاریخ کې به د واک د اوږدوالي له پلوه د ستالین له دورې هم واوړي. د پوتین د واک تر ټولو ستر او خطرناک فصل لا پاتې دی، اوکراین. د 2022 کال د فبرورۍ په 24مه روسیې پر اوکراین پراخ پوځي یرغل پیل کړ. د روسیې د حکومت په وینا دا عملیات د روسیې د امنیت، د دونباس د سیمې او د ناټو د پراختیا په اړه د مسکو د اندېښنو له امله ترسره شوي دي.
خو اوکراین او لویدیځ هیوادونه دا اقدام د یو خپلواک هیواد پر وړاندې د پراخ پوځي یرغل په توګه تعریفوي. روسي پوځ له څو لورو پر اوکراین ورداخل شوی. تمه دا وه چې د اوکراین حکومت به په لنډ وخت کې سقوط وکړي، خو دا محاسبه سمه نه شوه. اوکرایني پوځ او ولس سخت مقاومت وکړ. جګړه اوږده شوه. د روسیې پر وړاندې سخت نړیوال بندیزونه ولګېدل. زرګونه انسانان ووژل شول. میلیونونه اوکراینیان بېځایه شول او د اوکراین ګڼ ښارونه او زیربناوې سختې زیانمنې شوې. د دې جګړې له امله روسیه له امریکا او اروپایي هیوادونو سره له سړې جګړې وروسته تر ټولو ژور کړکېچ ته داخله شوه. پوتین اوس له داسې نړۍ سره مخ و چې د هغه د واک په لومړیو کلونو کې تصور هم ستونزمن و. هغه روسیه چې غوښتلې یو ځل بیا د نړۍ ستر قدرت شي، اوس د یوې اوږدې جګړې، نړیوالو بندیزونو او لویدیځ له پراخ سیاسي او اقتصادي فشار سره مخ وه. خو پوتین لا هم په واک کې دی او تر ټولو ستره پوښتنه اوس دا نه ده چې آیا پوتین روسیه بیرته ستر قدرت ګرځولی شي، بلکې دا ده د اوکراین جګړه به د پوتین د واک میراث څه ډول بدل کړي. آیا هغه به د روسیې د بیا راژوندي کېدو د مشر په توګه یاد شي او که د داسې جګړې د پیل کوونکي په توګه چې روسیه یې له نړۍ سره په یوه اوږده او خطرناکه شخړه کې ښکېله کړه؟ د دې پوښتنې ځواب په کمنټونو کې راته ولیکئ. او که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، همدا اوس یې سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د ځنګولي تڼۍ هم کېکاږئ تر څو دا ډول تاریخي ویډیوګانې تر نورو ژر تاسو ته در ورسیږي.